بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. د کامیابو او ناکامو خلکو ترمنځ لس توپیرونه. د ژوند په ګڼو برخو کې بریالیتوب او لاسته راوړنې د هر انسان هیله او غوښتنه ده، خو هر څوک نشي کولی چې بریالی شي. ژمن او مبارز خلک یوازې خپلو هیلو ته رسیدلی شي، خو پوښتنه دا ده چې ولې ځینې خلک بریالي او ځینې نور بیا پاتې دي. د کامیابو او ناکامو خلکو توپیر په دې لسو څیزونو کې کولی شو. دوستانو، له دې نه مخکې چې تاسو سره دغه لس توپیرونه شریک کړم، که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم وښئ چې زموږ د هرې دغسې معلوماتي ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. نو راځو د موضوع خواته. اول، کامیاب خلک هغه دي چې اوږد فکر کوي او د خپلو افکارو لپاره لویه حوصله لري. ناکام خلک بیا لنډ فکر کوي او حوصله یې لنډه او تنګه وي. دویم، کامیاب خلک باور لري چې د بریالیتوب راز یې په سخت کار او خوله تویولو کې دی. دوی په دې پوهیږي چې کامیاب هغه څوک دی چې هڅه کوي، زحمت ګالي او له وخت څخه مناسبه ګټه پورته کوي. ناکام خلک وایي چې بریالیتوب بخت دی. دوی یوازې بخت ته په تمه ناست وي، بخت ته په تمه پرې میاشتې او کلونه تیر شي، خو همهغسې ناکام پاتې شي. دریم، کامیاب خلک مسؤلیت منونکي وي. دوی تل د خپلو سمو او ناسمو کارونو مسؤلیت په غاړه اخلي. دوی د نورو د ملامتولو او هغوی ته د ګوتې نیولو کوښښ نه کوي. ناکام خلک د خپلو ناسمو کړنو پړه په نورو اچوي، له مسؤلیته تښتي او تل نورو ته ګوته نیسي. څلورم، بریالي کسان تل عاجزه خوی لري او همیشه یې هڅه دا وي چې یو څه له چا نوي زده کړي. دوی تل د زده کړې په هڅه کې وي. ناکام خلک بیا فکر کوي چې دوی په هر څه پوهیږي او هیڅ ته ضرورت نه لري چې له کوم بل چا څه زده کړي. پنځم، کامیاب خلک تل د نورو سره په نوو خبرو او نوو نظریاتو بحث کوي. دوی یو له بل سره وروستي او نوي معلومات شریکوي. ناکام خلک بیا تل خپل وخت د نورو خلکو په اړه په خبرو کولو ضایع کوي. دوی د خبرو لپاره کومه نوې موضوع نه لري. دوی کوم نوی نظر هم نه لري. همیشه یې وخت د نورو په اړه په خبرو کې تیریږي. شپږم، کامیاب خلک په موخو او ماموریت پسې ګرځي، یعنې خپلې موخې تعقیبوي او غواړي چې خپل ټارګټ ته ورسیږي. دوی د شهرت وږي نه وي. ناکام خلک بیا له موخې ډیر د خپل سټیټس او شهرت په غم کې وي. دوی تل غواړي چې په نورو خپل ځان ومني او ځان رئیس وښیي. اووم، کامیاب خلک همیشه د ځان د پرمختګ په لټه کې وي. دوی غواړي خپل شخصیت لوړ کړي او سرلوړی ژوند ولري. ناکام خلک بیا په پیسو چلیږي. دوی یوازې دا هڅه کوي چې له کومې ممکنې لارې ډېرې پیسې وګټي. دوی د پیسو زیات لالچ کوي. اتم، بریالي خلک د نورو په بریالیتوب خوشحالیږي او تل د نورو سره مرسته کوي څو خپلو موخو ته ورسیږي. بریالي خلک د نورو خلکو سره د هغوی په بریالیتوب کې مرسته کوي. ناکام خلک د نورو بریالیتوب نشي زغملی او د هغوی په بریالیتوب خفه کیږي. دوی کوښښ کوي چې د نورو خلکو لپاره خنډونه جوړ کړي او هغوی له خپلو موخو څخه وروسته پاتې کړي. ناکام خلک نور خلک هم ناکام غواړي. نهم، کامیاب خلک همیشه د مثبت بدلون په لټه کې وي. دوی بدلون ته په ورین تندي هرکلی وایي او په دواړو لاسو ورسره روغبړ کوي. دوی بدلون د پرمختګ په لور لومړی ګام بولي. ناکام خلک له بدلونونو ویریږي او بدلون یې نه خوښیږي. دوی د تغییر په وړاندې مقاومت کوي او همیشه یک خواته ژوند کوي. لسم، بریالي خلک د نورو خلکو د زړه نه ستاینه کوي او نور تشویقوي او د هغوی په ځای ستاینه کوي. ناکام خلک بیا برعکس په نورو باندې انتقاد کوي او د نورو خلکو په اړه ورسره رغونکی نظر نه وي. دوی تل په منفي ټکو پسې ګرځي. دوستانو، په ژوند کې د بریالیتوب لپاره موږ اړ یو چې مثبت افکار ولرو، په مثبت ټکو پسې وګرځو او له مثبت رغونکو خلکو سره راشه درشه ولرو. په ځان باور او موخو ته ژمنتیا هم د بریالیتوب راز ګڼل کیږي. قدرمنو دوستانو، که دا معلومات مو خوښ شوي وي او غواړئ چې همدغسې نور معلومات هم تاسو سره شریک کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. مننه.